وطن آباد ورو لګیاو وران وطن آباد ورو لګیاو په پر هرې پټۍ ورو لګیاو په پر هرې د کندهار ښار په شپږمه ناحیه څلرم ګذر کې د یوې کوڅې جوړولو کار جریان لري. کندهار ښاروالي د خپلو انکشافي او پرمختیایي فعالیتونو په دوام دا ځل د ښار په شپږمه ناحیه څلرم ګذر کې د یوې کوڅې د کانکریټ کولو چارې په اساسي ډول پیل کړي دي. دا کوڅه تقریبا 210 متره اوږدوالی او 4.5 متره پلنوالی لري چې په معیاري او اساسي ډول به جوړ شي. په دې رغنیزه پروژه کې هر ورځ دیشو کسان ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د دې کوڅې ټولې رغنیزې چارې تر ډېره حده بشپړې شوې دي او ټاکل شوې ده چې د 15 ورځو په جریان کې به انکشافي کارونه پای ته ورسیږي او د ګټې اخیستنې لپاره به وسپارل شي. د یادې کوڅې په رغولو سره د همدې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي څرګنده کړه او له کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ما نوم رحمت الله دی، زه د زاړه ښار اوسیدونکی یم. شکر چې اوس الحمدلله د څو عمر کېږي دلته د کار زمینه راته برابره شوې ده. خوشحاله یو موږ نو د همیشهتوب د کار دپاره چې موږ ته نور هم کارونه سره برابر شي نو موږ شکر کې الحمدلله اوس خوشحاله یو دلته په دا کارو کې اخته یو. ما نوم عبدالنافع دی. د کوڅې د کانکریټ کار شروع دی. د دې سره موږ ډېر په تکلیف وو. اوس کور ودانۍ وایي چې موږ ته دغه کوڅه را جوړوي. په پر هرې پټۍ ورو لګیاو په پر هرې پټۍ ورو